دا د الله فضل، د الله کرم دی. د دین دا د الله دی، قرآن د الله، سنت د الله. موږ ته نسبت کېږي الیوم اکملت لکم دینکم، خو دا موږ ته نسبت صرف دې دپاره دی چې موږ پې مکلف یو، موږ به خدمت کوو، موږ به پکې عمل کوو. نور واضح د دین رالیږونکی د قرآن او د پیغمبر الله دی. دا ټول نظام الله چلوي. د اسبابو په تناظر کې موږ ګوري چې آیا مما رزقناهم ينفقون، چې د خلکو له ما کوم مال ورکړی د دولت، زما په لار کې دوی خرچ کوي او که نه. روح اصل بنیادي څیز د کامیابۍ هغې ته اخلاص وایي. او زه خو همیشه دا وایم الحمدلله زموږ علما مخلصین دي. زه خو دا دعوه لرم چې زموږ علما نن په مخ د ځمکه اولیاء الله دي. دوی دقسې غریبانان په غربت کې لګیا دی او د دین خدمت کوي. څوک د ناظرې خدمت کوي. یو جومات په داسې نه چې هغې کې د ناظرې درس نه کېږي، الف زبر او با زبر. څوک د حفظ خدمت کوي. قسم دی چې هر کال په لکونو ماشومان، هلکان، جینکۍ دا حافظان جوړېږي، ناظره خوانان جوړېږي. څوک په خپلو جوماتونو کې ماښام ماسخوتن د تفسیر درسونه کوي، د ترجمې. چا د هلکانو مدرسې جوړې کړې دي او چندې غواړي، چنده غوښتل اسان کار، بل ته لاس نیول په خدای ډېر ګران کار. ما ته زما ډېر دوستان دي په بار ملکونو، اندرون ملک چې ته مدرسه ولې نه جوړې. یو ملګري وي ته ځای خوښ که موږ به درته وایو، یو ملګري وي موږ به درته ابادي وکړو. نو مې بیا به څه کوم؟ بیا ته پیشه او کار د پیشه. مې دا ته پیشه او کار د پیشه ټکې خطرناک دی. تو ما له ځایم والې، ما له به جومات هم جوړ کړې، ټیک شوه، لیکن بیا به چلیږي څنګه؟ اسباب خو لرو که نه، دنیا دارالاسباب دی. زه به چندې غواړم سپینګرې په کوڅو به ګرځم، یو ته وایم ټیک ده، ډېر لوی ثواب دی په دې چنده غوښتو، ډېر لوی اجر دی. ګوره چې چا چنده غونډه کړه په اخلاص، او چې چا ورکړي دا پیسې، دا ګوره حدیث مفهوم درته وایم، چا دا پیسې ورکړې او ده په حقه ځای ولګولې چې دا ورکوونکي ورته کوم ځای ښولی دی او مخلصا د زړه نه اخلاص وي، د هغه ورکوونکي چې څومره ثواب کېږي دومره د دې چندې غوښتونکي او لګوونکي ثواب کېږي. لوی اجر دی پکې، خو په خدای کار ډېر ګران دی. زموږ د دې تنګي کې مولانا ظهورالحق صاحب تاسو په ډېر ملګري پېژنئ، نوم به اورېدلي. ما هم څه موده په دارالعلوم تنګي مدرسه کې 11-12 کاله 11 کاله دا دوره حدیث درس کړی. هغې به په دې رجب کې تل چندېله. نو مولانا ظهورالحق صاحب او حاجي عبدالمالک صاحب، مولانا حاجي عبدالمالک صاحب الله دې وبخښي، حاجي جمعه ګل صاحب، دا به د سپینګیرو یو 8 کسو کمیټي وه، هغې به د چندې پسې تلل. ظهورالحق مولوي صاحب راته وایي پېښور ته لاړو چندې ته. په دې پېښور کې د مخامخ د اشرف روډ ورته وایي، په دې کې د توپ دوکانونه دي، د روجې او غوړي د توپ سامان هلته خرڅېږي، غټ غټ ګودامونه، د چا وادي یا دوکانداران ترې راوړي نه هغې. و یو دوکان ته وروختو د چندې دپاره. چې دوکان ته ورننوتو، سړی ښه ثقه سړی، ښکلې ږیره، خشته او خشته سپینې جامې. و چې مونږ ورغلو زمونږ یې ډېر زیات عزت وکړ. ملګرو ته یې حضرات مخکې بوځئ، مخکې کرسۍ پرتې وې، په هغې یې کښېنو. دونه عزت یې زمونږ وکړ، څنګه حضرت جوړ یې، ښه یې، هله چای راوړئ، چای راله وغوښته. وایي مونږ په اړه کې خوشحاله وو چې که خیر وي، سړی تکړه دی، ښه مضبوط غوزار به کوي. مونږ یې د غوزار نه نالو خبر چې غوزار څه ته وایي، مونږ خو یې د پیسو غوزار به کوي، ښه مضبوطه چنده به راکوي. وایي چې م نیمې ته ورسوله او دی راغې را سره ناست و. وایي ښه صاحب وایه څنګه راغلی یې؟ مونږ وایي دغسې تنګي کې مدرسه را جامع اسلامیه مونږ رسید بک هم راوویسته او مونږ هغې له راغلي یو د چندې دپاره.
وی چې دا موږ د سړي تندیر تریو شو، رنګ یې بدل شو، یکدم سړی الټه شو او فورا وی ملا سراله د ما وخم خراب کړ. ما خو یې که تاسو به سروج غوړی د چا واده به څه ټیمان بالی روجې بالی او رالی زما وخم خراب کړ، زما ټول ګاکم ګډ وډ کړ، هسې بې څه په زور. یا خدای او څوک او ځئ شب پسې یا خدای نیمه چې هم څکلی د دا څه په جنجال وړې. مونږ ویل وړې خفه کېږم خو ځان له سوال نه کوو، مدرسې له چنده غواړم. دونه ولې غوسه شوې؟ وی 200 روپو ته یې ګوتې کړې. وی چې دا ولې ښه وځئ 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 زما ټول ګاک خراب کړه، تاسو سره ناست یم. مونږ ویل تاسو به څه روجې غواړئ؟ وی 200 روپۍ م چې واخیستې. مونږ وی نوم څه ولیکو رسید بک کې؟ ووایه. وی دله. خدای دا دې څه وایي؟ نن نوم راته وښیه حاجي صاحب. وی دله. خدای دا دې څه وایي؟ وی زه دله ځکه یم چې وختي مې نه تپوس ونه کړم، یعنې که چندې له راغلی وې هلته نه به مې رخصت کړی وی. دقه حال دی. اسان کار دی مدرسه چلو. خلک وایي دا ملایان دا مدرسې چلی او دا څنګه چلی او څنګه دا دقسې چلی. په خدای مولانا صاحب اوس معاذالله صاحب تاسو نه چنده غوښته، ځان له یې غوښته که مدرسې له سولر باندې به څه کوئ؟ ستاسو بچي به ورته سبق وایي. دا خو یو کس دی په یو رکوټې پکې هم ګزاره کېږي. مدرس خو یو کس دی ځان ته پټینۍ پکې ولګوي په هغې هم ګزاره کېږي، په یو شیشه هم ګزاره کېږي. دا سوال دا تا ته منت دا زاري دا چنده دا حضور پاک هم غوښتې ده. ځان له چې غواړې هغه سوال حرامه دی. تملق عن الغیر علی جهت التذلل والتسفل ګناه ده. بل له مدرسې له چنده غوښتل حضور پاک سلیک غطفاني د جمعې پر ورځ چنده غوښتل. وی درو خلکو ته دا 2 رکعاته یې پرېوکړل چې خلک یې وویني چې سړي جامې شلېدلي او بیا یې وله پیسې راغوښتې. جهاد دی چنده غوښتې ده، جومات دی چنده غوښتې ده. نو دا زمونږ د پیغمبر طریقه ده او سنت دی. خو ګورې کار ډېر ګران کار دی، سات کار نه دی. بل ته لاس نیول او چنده راغونډول او پیسه دا ستاسو د بچو دپاره دا علما کوي چې ستاسو بچو ته سوري، د ستاسو د بچو لپاره غم کوي، چې ستاسو بچي سره قرآن شریف په لاس کې پروت وي او پکي ته سبق ووایي او سولر ته سبق ووایي. دا ټول ستاسو د بچو غمونه کوي. د عالمان څوک د نادرې در څوک د حفظ چا درته د بناتو مدرسې جوړې کړي، د جنکو مدرسې. نن قسم دی زمونږ په ملک کې به والو بیرون ملک به پرېږدو. زمونږ په ملک کې نن په زرګونو نه د لکونو په حساب جنکۍ هغه حافظان او عالمان په ناظرې قرآن شریفونه زده کړل. پخوا دې ښځو له مونځونه ورتلل، دا زړې زنانه وې بوډاګانې مونځ به یې کو، الفاظ به غلط وو، بلکل به غلط. موږ کله خپله یو بوډۍ ښځه او خدای پاک دوستو به او زما یې ډېر خدمت کړی، ماشوم په لوبولې او لوی کړی. ما ته یو ځل کور وی وی دا مونځ کوي، تهجد هم کوي، نفلونه هم کوي، خو دې له سم مونځ نه ورغی. ما دا ورته ټینګ کړی که نه. ما ته ویل غوسه کېږي قاري که تا ورسره څه چل وکړه، ځکه غریب به مازدیګر نه مخکې هم نفل او تهجد هم کوي، بلکل مونځ نه ورغی. مونځ چې وایي په زور وایي، مونږ پې پېږو غلط وایي. ما یو ځل کېنوله مشرف مونږ ماشومان لوی کړو، ما داسې کار وکړه، ما ته رامونځ تېر کړه او ما ته هم غوسه شوه. وی ماله راځي مې که راځي نو ټیک ده که نه، زه به یې دنه زده کړم، ثواب به وشي. خیر په طریقه مې را مجبوره کړه، خو چې مونځ یې شروع کړه په خدای داسې یوې مانجې پکې وکړه چې تاسو په ټکې هم داسې نه کوئ. څه وایي؟ الحمدو لله رب العالمین، نه رحمان نه رحیم. ای ته مې دا جورابه مخ دې خدای پرستا دا زړه جورابې چې چپ مخ زړې کوسکې قهر راغی غوسه. ته خو ته د کفر خبرې کوې. اب علامت ته نه شوه، ما ته وایي ما ستا د نیا نه زده کړې. اوس څه کوې ورته؟ او ته ماشوم وې او مونږ ولوبلې، اوس به ته مونږ ته منځونه ښیې وایي ما ستا د نیا نه زده کړې. مې زما نیا د نیم کلي استاده وه، د نیمو تورنځو استاده، او د یو لوی عالم مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه بیبي وه، او د یو ډېر لوی عالم شیخ مولانا محمد اسماعیل صاحب انګور وه، چې په هغه وخت کې صرف زما د نیکه پلار هغه مجوید قاري و. په دغه وطن کې
هغه شیخ الحدیث شیخ القرآن او د تجوید قاری مولانا شمس الحق افغاني صاحب هغه استاد هغه نه سبق ویلی. نو مې زمان یا خو د لوی قاري انګور د لوی عالم بی دا نو توس په هغې دروغ وی ارمان چې اوس مې د قبر نه پاسولی وی خو ګرانه ده او ما وی چې راشه هغه 17 قاریه دی وګوره راشه وی وینه چې هغه څنګه تلاوت کوي. دا ښځو له لمونځونه نه ورتلل. نن د مدرسو د بناتو د برکت نه زنانه لمونځونه زده کړه. نن زنانه قاریانې شوې، نن زنانه حافظانې شوې، نن زنانه مفتیانې عالمانې شوې، نن زنانو بوټۍ په سر کې جرابې یې واچولې په اوړي کې. دا د چا د برکت نه؟ د دې علماو د برکت. سوال ته تللی زما یو شاګرد دی مدرسه کې پروګرام بنینو مدرسه هم د بنات ما ته وی چې یو څو ماشومان دي او دې درته راوباسم ته د قرآن ووایه. پوټې نه یې وړې داسې 4-5 کال پوټې ماشومان هغه راوویستې یاره چې هغه راووتې اسکاپونه یې په سر جرابې یې اچولې او داسې په احترام او داسې په مینه او په محبت کېناستې سلامونه یې واچول. ما ته یې تپوس ته کوه د چا 7 سپارې یاد دي، د چا 15، د چا 6، د چا 20 مختلف معنی او سیر دي. خو د قرآن شریف څه نه څه حافظه ما ته تپوسونه کول. تاسو یقین وکړئ چې د هغې د قرآن تلاوت ته زو پسخې ده او هغه راته وایي چې موږ داسې نه کوو. موږ د هلکانو جنکو ته چې قرآن ښایو په تجوید یې ورته د اول نه یادوم او په تجوید دوی چې دا والناس ته ورسېږي د دوی قرات ته ضرورت نه بس دا قاریان او قاریانې. مخکې ورځو کې دارالعلوم حقانیه کې ناست وم پروس کال د دې روژې نه مخکې زموږ یو دوست دی بلوچستان یو مولانا صاحب راغی بچي ورسره ما ته ویل زما دا زوی دی او د مقابلې وګټلې د ده نه قرآن شریف واوروه. خیر وخت کم و مې هلکه وخت کم دی درس د خیجم اوس ناشنا ټکې درته ما سره ملګري ناستو په موقع ما ته یې وی چې دا 14 کرښو والا دی که 12 کرښو والا قرآن شریف وی دا قرآن شریف ته راواړوه دنه تپوسونه شروع کړه. نو ما سره په موبایل کې هغه ایپ کې شته ده پکې په لاره کله تلاوت مې راواړه. ما ته وی دا تپوس ته وکړه صفه راواړوه ورته وی په 43 نمبر صفحه کې لومبی آیت ما ته ووایه اخیري ووایه 45 صفحه کې لومبی ووایه اخیري. په خدای یقین وکړه ګورې قسمیان درته ویم ملګري موجود دي ما به داسې ګډې وړې صفحې راواړولې مې بچې دا نمبر صفحه لومبی آیت وایه فرفر څوک پې نه کوه د دې صفحې اخر ووایه اخیري به وي د دې بلې صفحې اول ووایه فرفر د دې بلې صفحې اخر ووایه فرفر. نو لکه دا کمپیوټر دی که څه مسله بل به مې راواړو ښه ډېرې پاڼې به مې واړولې مې بچې دا مثلا 142 صفحه ده د دې لومبۍ ووایه فرفر به شروع ښه د دې نه مخکې چې کومه آیت دی ورې مخکې د قاریانو ته پته ډېر ګراني چې ورته دې نه مخکې ووایه مخکې نه شي ویلي وروسته ویلی شي د حافظانو نه تپوس وکړې ما به ورته دې نه مخکې د دې بلې صفحې په آخر کې کم دی فورا به یې ووایي الله خدایه د قرآن اعجاز پروردگار او د استاذ خواري او د دې ماشوم خواري زما په دې شعر دغه طرف ته ساولډیر طرف ته ما نه فارغ طالب ولیدم د دورې حدیث هلته لاړم بلکل ساول تپوس کولی ساولډیر کې او هلته خلک ناست ما ته داستانه دورې حدیث د دارالعلوم نعمانیې نه فارغ د دورې کړی موږ سره مدرس دی الله د په 23 ورځې کې 30 ورځې کې قرآن شریف یاد هلکه مې چاته ونه ویل یک بخته ګورې اوس دې نظر چي نظر خو ثابت دی زمارو بنیاد دا چې د مسلمانانو په زړه کې خدای د قرآن مینه پیدا کړې او داسې علما خدای درکړي دي داسې قاریان او حافظان خدای درکړي دي مخلصین چې ستاسو بچو ته ستاسو لونو ته قرآن وښو دین یې وښو شریعت یې درته وښو عقیده یې راته وښودل اخلاق یې درته وښودل قرآن یې درته یاد کړ د ناظرې او د علم درسونه دي د قرآن او د سنت دا د دې علماو برکت دی. څوک چې د الله د قرآن او د دین څوک لګیا دي مقررین او په جمعو کې او په جنازو کې ستا اصلاح کوي اصلاحي بیانونه درته کوي څوک تصنیف و تالیف ته ناست دي د خدای پاک فضل او کرم نن په دې بند کې که دا علما نه وي په خدای چې دا خلک به نن ټول قادیانان حقیقت ته ته ویم ولې ما خلک بوځي سکول ته کالج ته یونیورسټۍ ته بیانونه
نو پخوا چې به کله زه تلم نو ما به دې تپوس کو مې تقریر به په څه موضوع کو مخکې به یې راته لاوې و یاره په اخلاقیاتو چې د سکول او کالج د هلکان له ښه اخلاق زده کړي د مدرسې او د سکول او د استاد د عزت کوي کور د مور او پلار کوي نو ما به زیات تقریرونه هلته په اخلاقیاتو اوس چې ځمه او را سره رابطه وکړي او ټیم رانه علي نو زه ورته یم چېرې زما خو درسونه ما سره خو وخت نشته حقیقت هم دی وی نه که نه یو ډېره اهم موضوع ده مې څه وایي د قادیانیت په رد به تقریر کې په ختم نبوت به کې مې ولې وایي کشر کل نیم رانه لاړل او ته پته نه تاسو خو نه یې خبر نیم لاړل رانه په سوشل میډیا بنا چینل دي د قادیانانو او د اسلام په جامه کې د مسلمان په شکل کې تاله راځي او دوی نیم هلکان ماته پروفیسران لاړل او څوک وایي د الحاد رد وکړه خلک لړل د خدای نه منکر شو او پروفیسران او لیکچرران په یو انداز لګیا دي او د خلکو ذهنونه د خدای نه اړه دنیا نن روانه ده لیکن د الله فضل مایوسي به نه کوو موږ به لګیا یو او دا منکرین حدیث او دغه قادیانان چې د اسلام په شکل کې دي اب مدرسې پسې لګي پټکی پسې ما پسې تا پسې موږ به لګیا یو خپل مزل به کوو انشاءالله زموږ اکابر هم دغه مزل کړی موږ هم دا مزل کوو دې ته به نه ګورو زه راته بنیادي خبره کوم مایوسي به نه کوو چې دا مخلصین علما په دې ملک کې موجود دي په خدای که مایوسه یو زه راته یوه خبره کوم د خپلې تجربې په بنیاد ځان سره کېدی که جم دیو نو ما ته به ووایه چې مولوي صاحب خبره د پلانکي وخت کې کړې وه ټیک دې کړې وه که مړو بیا به مو ویل چې هغه یو خبره کړې وه خبره څه ده انشاءالله اوه اته کاله پس به تاسو ته پته ولګي چې ستاسو په دې ټوله علاقه کې داسې کور بني چې د قرآن حافظ به پکې نیکه خیر انشاءالله هر کور کې به پیدا کېږي عالمان خو به ومي خو حافظ به په هر کور کې پیدا کېږي شکر د دین په پوره ترقۍ روان دی مونږ کې علماو کې اخلاص دی او تاسو کې اخلاص دی د خدای په فضل زه خو د عوامو خبره هم کوم زه خو دا وایم چې څنګه زموږ علماو کې اخلاص دی په 5000 او 6000 روپۍ تنخواه ما ته یو سړي وي نه که مدرسې جوړوئ دا خو ستاسو یو کاروبار دی ما انا لله څه کاروبار کوم د بادامو باغ دی چې موږ د هغې نه بادام راچوکو او خرڅوو یې کوم د سرو زرو کان دی چې موږ راوباسو نه دا میدان نیکبخته تاله درځو منت درته وکړو 200 روپۍ راکړې بل له ورځو منت درته وکړو 1500 روپۍ راکړې مې د یو کورسونه خرڅېدله 1200 زموږ دلته په دا مدرسه کې 1500 ماشومان پالو د دې خرچه به دي د یو استاد با 8000 او لک روپۍ تنخواهی مې کاکاجي د یو استاد 5-6000 تنخواه ده وی دا محتمم مې په خدای قسم مخکې ورځو کې د روژې نه مخکې په پېښور کې یو غټه مدرسه درس بخاري او ختم بخاري ناظم صاحب را سره ناست و محتمم صاحب ناست او نور خلک هم ناظم صاحب یې وی ربیع الاول نه تر اوسه پورې دا 6 میاشتې وشوې چې نه ما تنخواه اخیستې ده نه محتمم نه مدرس مې ولې وی نشته دونه راځي چې هغه لنګر پې کېږي دا کاروبار نه دی تنخواه کم ده 5000 او 5000 او 7000 روپۍ تنخواه ګزاره ده چا کېږي ما یو ځل ویلو مې او بیا دا قاریان صاحبان ورین مظلومان دي خفه کېږي محتمم پې خدای نیولي دا ښه د محتممینو سره 5-6000 7000 روپۍ د یو تنخواه یو بابا ما ته وایي په دې 15-16 روپۍ ستاسو ګزاره کېږي شکر الحمدلله په دې زموږ ډوډۍ هم کېږي جامه هم کېږي چای هم کېږي میلمه هم کېږي او مې کاکاجي په دې 15-16 کې خدای په موږ عمرې او حجونه هم کوي وایي دا څنګه مې په څنګه نه پوهېږم بیا وایي موږ خو 50-60 70,000 تنخواه لو او چې میاشت تېرېږي د بیا دوکاندار نه پټېږي ګزاره نه کېدی په 15-16 کې مې په خدای په دې کې موږ له خدای هر څه راکړي داسې چرګان مو وال که د چرګانو موږ سره د قیامت پر ورځ حساب وکړو غرب یو ځای کې مې بیان و لار کې چرګانو دوکان په هغه لاره کې چرګانو دوکانونو جومات داسې بره په چړی چې لاړم خلکو یې خوشطبي مې کوله اوس هم چې راتلم چرګانو یو بل ته کتل چې دغه دی بیا خو چې موږ راشو لالی یې په تاسو یې خوري که ما باباجي ما سره یو څو ورځې وکړل که د چرګانو نه زړه مول نه شو زه به جرم در
دا څنګه مې په څنګه نه پوهېږم که نه خو جامه واسکټ هر څه خدای راکوي داسې روان شو واپس را د جیب نه یو 15,000 روپۍ راویستې او مال یې راکړې دا هدیه ده دا جیب کې واچو مې ښه شیخ مې ته قابو کړم بیا ونه غواړم مې تا باباجي اوس دا یو ټکې بار بار وي دا دې څه وي وي ما وی چې دا څنګه مې دا څنګه ستا دله نه خدای زما راچول ستا رجیب له زما جیب له راغی ښه په مینه محبت په عزت یې خلک راکړي چرګ راله راوړي اوړه د جوارو کې راته کېدي مولوي صاحب دا به ځان سره یو سیګه وبړ د چرګ واګې تاسو دیسي اګې نمونه موږ له زموږ شاګردان زموږ دوستان کورنۍ چرګې ساتلي بوسو کې اچولي او راوړي وي دا خراسان نور څه کوې ورسره روزي د چاره طرف نه ده وایه داسې نه ټول ملګري به شوق سره وی نو شوق سره روزي د چا لاس کې رزق چا سره عزت چا سره دولت چا سره إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم خزانة ما سره الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها دق إيمان لره علماء مخلصين تاسو مخلصان یې هلکه چې خوشحاله شئ ولې تاسو مخلصان یې که تاسو ما له سولر شیشې وانه غېښتې زه به درس کم ځای کوم ته په شریکه دین چلی که تا راله جومات جوړ نه کړه نو زه به امامتي کم ځای کوم زه به تقریر کم ځای کوم چې ته راته کښېننې نو زه به چا ته خبرې کوم او ستا په برکت زمونږ شامله اوچته را چې ته بچي رونه لېږې نو ما ته به مدرس او عالم صاحب او ملا صاحب او شیخ صاحب څوک وایي نو په شریکه به کار کوو که خیري ښه پوره په شریکه به کار کوو زه د خپلو علماو ته مې چې عالمانو 4 او 5 بچي دي مهرباني وکړې ټول دنیا پسې مه لېږې په چا علم وکړې په چا حفظ یو پکې دنیا ته هم خیر دی ولېږه چې ستا بچي وي انجینري انشاءالله کرپشن به نه کوي چې ستا بچی افسري نو چې ستا بچی د ستا غېږ کې لوی شوی دی او دا حافظ هم دی نو د دنیا ژوند به ښه تېری خلکو سره به ښه سلوک وکړي او تاسو ته هم وایم چې ستا 4 بچي دي یو 2 پکې دې خوا راولېږه یو پکې دې خوا راولېږه بس دین به که خیر په شریکه روان